علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا په کندهار کې نن د انار ملي نړیوال نندارتون جوړ شوی دی. که تاسې کتای شئ دا په یو څنډه کې د افغانستان زیورات چې کومې تیږې په افغانستان کې کل کېږي د لاجورد د یادو د حقیقت ماته خو ډېر نومان نه راځي. په دا ورور به معلومات وکړو. ستړی به شې وروره؟ خیر استاد سلام. ښه جوړ یې؟ شکر الحمدلله. که دا څه شی دی؟ دغه ټول ډبرې دي د افغانستان د معدنونه د مختلفو ولایتونو چې دي. شاه مقصود د لاجورد د حقیق دا څه شی ده؟ دا لاجورد ډبره ده. دا په څو ده؟ دا چې دی د ګوتې غمی ده. دا د ګوتې غمی دا په څو ده؟ دا قیمت 200 دا 200 ډالر 200 افغانۍ. 200 افغانۍ د نمایشګاه په خاطر. ښه نمایشګاه د باندې بیا هغه 300 400. او دا بیا څه شی ده؟ دا چې دی د کلسایټ ډبره ورته وایي. کلسایټ کلسایټ. غلقای ده. او دا بیا څه بلا ده؟ دا جاسپر ده. دا ګردنبند زنانه ده. معدن په هلمند کې ده او موږ دا په خپله جوړ کړی. د تاسې کټینګ تاسې کړی دی؟ دا ټول د افغانستان تیږې دي. دا بیا څه دی؟ دا شاه مقصود ده. دا دستبند ده. زنانه‌یي دستبند ده. دا په څو ده؟ دا 1500 افغانۍ. وایه ډالر مه وایه. دا کلیبند ده. دا لاجورد ده. قیمت 200 افغانۍ ده. او دا بیا څه بلا ده؟ دا تسبیح شاه مقصود ده. قیمت 1500 افغانۍ ده. 1500 افغانۍ. او دغه یو دا لاجورد ده. دا قیمت هم 1500 ده. دا د افغانستان لاجورد؟ دا د افغانستان د بدخشان ولایت لاجورد ده. ما یو ځای په نیټ کې کتلی و چې دغه رنګ نه ده. دا رنګ دا اصل د بدخشان اشکه وتل د نړۍ ته. دا بلو کلر نړۍ نه پیژندو. لاجورد ده. کور ودان. دا په څو ده تسبیح؟ دا 1500 افغانۍ ده. دا 1500 افغانۍ. اصل لاجورد. دا بیا سیده خارج ته مړی چې تاسو کې واخلو. هغه باډه هغه دغه ایرپورټ کې هم نه نیسي؟ دا لږ خو نه نیسي. بیا که ډېر سي بیا ګمرک کېږي. ښه ګمرک کېږي. یعنې دغه رسید خو راکولی سي که نه؟ یو دانې؟ هو یو دانې. کور ودان. لاس هم څه نه وایي. ښه کور ودان. کیلو نه پورته. دا بیا څه ده؟ دا حقیق ده. دا حقیق ده. دا په څو ده تسمیه؟ دا 1000 افغانۍ ده.